سلامونه صمیم یم دلته په اتریش کې بیشت یم او حاصل یم. نن راغلی دلته د لاریون د خاطر چې خپلو خویندو سره هغې باندې چې ظلم و ستم روان دی په وطن کې په افغانستان کې خپل اواز پورته کړو. دلته ډېر شمېر نور افغانان هم راغلي وو. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ سره یو ځای راځو. هغه که پښتون یې که تاجک یې که هزاره یې په دغه لاریونونو کې برخه اخیستل ډېر ضروري دی او ډېر اړینه ده. موږ دلته راغلي یو د UN مخې ته چې خپل اواز پورته کړو تر څو شته نړیوال ارګانونه زموږ اواز واوري او خپل هغه همراضي د خپلو هموطنانو سره چې په هر ځای کې دي هر ظلم چې پرې روان دی په خاص ډول په افغانستان کې خپله همراضي ورسره شریکه کړو. نو موږ راغلي دلته د UN مخې ته هغه ځای چې دلته طالبان راغوښتل کېږي، دلته ورسره خبرې کېږي، ډیلونه کېږي، قراردادونه امضا کېږي. هغه طالبان چې په افغانانو باندې ظلم ستم کوي هغوی سره دغه شته دولتونه هم خپلې لارې خپلې ګټې ورسره شریکې دي، هغه ګټې ورسره تقسیموي او په هر رقم چې کېږي دلته تر څو دلته افغانان په یو په بل نامه باندې تحقیر کړي، بدنامه کړي او بیرته یې وطن ته په یو رقم نه یو رقم واستوي. دا هم هغه ظالمان دي چې شته د تېرو 40 کالو نه یې وطن ته هم سلاګانې لېږلي دي، مرمیګانې لېږلي تر څو غریب ماشوم چې په هغه ځای کې رالویږي هغه پرې ویشتل شوی دی، هغه پرې زخمي شوی دی او هغه بې کوره شوی دی. نو موږ د من حیث چپیانو من حیث کمونستانو خپل د اواز پورته کوو چې هر ځای کې کارګر دی، هر ځای کې چې چېرته په کم انسان باندې ظلم روان دی د هغې په خلاف ودرېږو او د مظلوم سره به هم شانه په شانه ودرېږو.